د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګرو چې زمونږ باچا افیشل چینل نه سبسکرایب کړی نو باچا افیشل چینل سبسکرایب کړئ یوټیوب او بیل آیکن ضرور پریس کړئ د نوي ویډیو کتلو لپاره. ډېر ملګري میسج کوي په واتس اپ باندې وغیرہ په عام نمبر باندې چې یاره کوم امینه چې وا افغانستان ول جنې چې کومه ده خو باقاعده مشران خو شادي شوده کسان به وي هغه کالز کوي چې یاره د هغې واده که نوي شي نو مونږ د هغې قرضې اوچتولو ته هم تیار یو او د هغې سره واده کولو ته تیار یو ته مونږ له د هغې نمبر را نو په دې ویډیو کې درته وایم چې دا څوک وه دلته څنګه راغلي وه دې دا قرضې ولې وکړې اوس نن سبا چېرته ده مور پلار یې پیدا شول که نه شول ویډیو تر اخر پورې لازم وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو په دې سیټ د سره کوم د افغانۍ امینه چې کومه ده د هغې پټو تاسو وینئ د دې د هغې اولنۍ ویډیو پټو دی په کوم کې چې دا په ایوب خان شیرپا پسې راغلی دی او هغه ته ویلي دي چې یاره زما 15 کاله په پاکستان کې وشو یعنې په 2005 کې زه راغلی وم او 15 کاله مو شو ډېره زیاته ستنګه شوي وم په پاکستان کې د څه د لاسه د درېندو د لاسه مختلف قسمه خلکو سره زیاتیات کړي دي نو ډېر ملګري کالونه کوي چې یاره دا چېرته ده یا تاسو ته چې څنګه پته ده یاره پاکستان ته چې کله داسې یو بېوسه جنۍ یا یو بېوسه غریب یا څوک راشي نو په ښکته علاقو کې چې کوم دی تاسو به سوچ کړی یاره درندګان پکې هم شته خلک پکې هم شته د دې سره مختلف قسمه زیاتیات شوي دي دا خپله قصه بیانوي به تاسو کتلي بار بار دا قصه دوهراول خوند نه کوي چې یاره زه تاسو ته په دې ویډیو کې وګورئ یا په دې کې ایوب خان شیرپا دا یو غټ کار وکړو ډېر خلک تنقیدونه هم کوي بهرحال هغه جدا خبرې دي. اوس که زه یم ایوب خان شیرپا سره دې د ویډیو نه کړی بیا ډېر ملګري چې په کولا مخ باندې وسه تاسو ویډیو سره وکړه د ایوب خان شیرپا ته وایي نو دا که په کولا مخ نه شو نو دا به د هغه پلار او یا رور چې وغیره هغه څنګه را پیدا شو خو دا وپېژندې چې یاره او یاره عبدالقیم د دې د پلار نه نوم دی او امینې د دې نه نوم دی په هغه طور طریقه باندې چې کوم دی مطلب دا دی د دې هغه مور پلار معلوم شو. اوس چې کله مور پلار معلوم شو هغوی بیا ویډیو کړي ده د ایوب خان شیرپا دپاره نو تاسو دغه ویډیو کلیپ وګورئ چې هغه څه متعلق وي د خپلې لور په حواله باندې څه وایي ایوب خان شیرپا د څه پیغام لري چې یاره زموږ لور چا سره مي یا چا سره یې مه لېږه دا واورئ بیا راځو. السلام علیکم وروره جوړې په خیر صحت دې ښه ده دغه امینه د زما خور ده دغه مې پلار ده دغه مې کاکا ده دا نور محمد نومیږي دا عبدالقیم نومیږي. تاسو دغه شارټ کلیپس وکتو چې یاره دغه رول ورته لګیا دی چې که په دې باندې څومره قرضې دغه پلار یې هم لګیا دی چې یاره زه عبدالقیم هم دا وایي ډېر ملګري ته وایي چې یاره لاولنۍ ویډیو داسې وه چې یاره که زما پلار به هم مړي ورور به مې مړي څوک به وینه وغیره مختلف قسمه خبرې وي نو اوس دا چې کوم دی د دې رور دی د دې پلار دی دوی ته دا خبره کړې ده چې یاره په تا دا خبره دې په اولنۍ ویډیو کې کړې چې په ما سره 15 لک روپۍ قرضه هم ده نو دا رور او دا ورته وایي چې یاره دا به مونږ هم ستا دپاره ختموو کوشش به کوو چې یاره دا قرضه ستا ختمه کړو او ایوب خان شیرپا ورته دا خواست کوي چې یاره ته دا چا سره لېږم ځکه چې دا چا سره لاړه نه شي نو د دې چې څومره قرضه یا وغیره څومره خبرې چې مې دا به مونږ ورکوو. اوس چې ورسره کله دې په کال خبرې شوي دي تاسو هغه خبرې واورئ چې یاره په کال باندې ورسره د دې خبرې کړي دي په لایو کال یا په ایمو وغیره مسنجر څه باندې به وي د ایوب خان شیرپا په دفتر کې د خپل مور پلار سره نو تاسو دا واورئ بیا درته خبره کوم چې دا اوس بیا به څه کوي د دې نه بعد. نو تاسو دغه ویډیو هم وکړه چې یاره دا په لایو کال لګیا ده د خپل مور پلار سره دغه هم وکړه نو د دې نه معلومیږي دا چې یاره دا دلته د بل چا سره واده نه کوي ټولو ملګرو ته خواست دی کوم چې د دې په تلاش کې دي چې یاره دې سره مونږ واده وکړو یا د دې قرضه وتار کړو یا به د دې د قرضه مونږ په خپل سر باندې واخلو دا دې زموږ سره واده وکړي. تاسو دغه پټو وینئ چې یاره دا په دغه اولنۍ دغه کې جاړي چې یاره په ما قرضه د مختلف قسمه خبرې دي نو دا د دې نه بعد دی اوس په کار دا دی چې یاره دا هغه رور یا کوم چې دی بیا د دې چې کوم نمبر ورکړی ډېر ملګري وایي چې یاره د دې هغه اولنۍ نمبر خپل دی ورکړی او بیا چې کوم دی اوس هغه نمبر بند دی نمبر به ځکه بني چې هغه ویډیو 100 لکه کسانو کتلي وي یا څومره خلک چې خبر شي نو بیا ډېر ملګري پکې هسې تنګول کوي یاره ورغه چې اواز یې اورو یا مختلف قسمه خبرې پکې راځي ډېر ملګري هسې د شو شا دپاره ورته کوي ډېر ملګري ورته کیدای شي په نیت صفا ورته یو څو کسانو کړی چې یاره موږ ستا سره واده کوو یا مختلف قسمه که نه نو د دې د هغه وجې نه خپل نمبر چې کوم دی بند کړی دی او د څه د وجې نه یې بند کړی دی د دغه وجې نه یې بند کړی دی چې یاره خلک زیات تنګول کوي او یعنې د مقصد پکې څوک نشته نه څوک خو هر سړی د خپل مطلبه پورې یار دی نو دا هغه خبره ده د هغه وجې نه چې کوم دی خپل نمبر بند کړی دی نو ډېر ملګري اوس وایي چې یاره دا به د خپل رور ته څنګه واله کړي خپل رور ته به دا واله کړي چې یاره تورخم ماډر موږ تاسو ټول پېژنو په کار دا ده چې یاره دغه رور اوس زما چې څومره خیال حالات دومره پورې ګډوډ دي چې تورخم بارډر هم که سره د ښکاري بند دی د پاسپورټو یا د ویزو سره بندوبست داسې خاص کار نشته ځکه چې حالات یو خو وبا راغلي د بل حالات هم ګډوډ دي نو دې ته پکار ده چې اوس لږ صبر وکړي چې صبر وکړي انشاءالله د هغې نه بعد به دا تورخم بارډر ته په هغې باندې که ورسته یا
که نور سب طور طریقه سکیږي نو په هغې باندې به انشاءالله دا خپل ملک ته ځي او دې ته هم دا خواست دی ټولو ته هم دا خواست دی چې یاره تاسو دا پالتو مه تنګوئ نو دا دلته کې چې زما څومره ښه مور پلار پیدا شو نو د دې مطلب دا شو چې یاره دا بیا دلته بل چا سره واده نه کوي ځکه چې د دې مور پلار پیدا شو دا به خپل مور پلار بیا ځي او په 2005 کې پاکستان ته راغلی و نو 2020 کې چې دا لاړ شي 21 وغیره کې تقریبا چې دا به 15-14 کاله بعد لاړ شي نو ټول ملګرو ته خواسته چې یاره دا تنګوئ مو او دعا ته کوئ چې خپل مور پلار ته الله میلاو کړي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او کوم ملګرو چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی دا چینل سره بیا سبسکرایب کړئ